اسماعیل شاه صاحب ډېره ډېره مهرباني چېرته چې دې ووینم نو بس هسې وایم چې بس وخاندم هسې او دا راته ووایي چې چېرته اوس مړي له لاړ شي اسماعیل شاه صاحب پکې ناست دي او خلک یو دعا وکړي نو هلته سي اوس ګورئ چې تاسو دا وایئ چې پوره سټوري راته بیان کا ځکه چې پوره سټوري بیان کړم تاسو له کېدای شي خوند له درکړي او دا ډېره لږه وخت وشو دی که نه سروس کوم یي نو زمونږ په دفتر کې مطلب د یو تن چې کوم دی تره مړ شو اترې چې مړ شو هغه په یو ټیشن کې ډایرکټر و یو ټیشن کې هغه دعا له دغو نو دا زمونږ د دفتر به دا یو قانون به دا و که نه چې لکه د چا به چې څوک مړه شو که نه بس به هم پکې هایر کو ټول چې څومره کولیګز به و که نه هغه به هم بس ته وختو په بس کې به کېناستو تلو به نو مونږ بس وکړو اوس مړي ته ځو که نه هغه وخت کې زه اډیشنل ډیپټي کمشنر سره وم نو اوس اډیشنل ډیپټي کمشنر صاحب ما ته وایي هلکه ته ما سره لاړ شئ اوس زه ځان دغه کوم چې تا سره زه ماسن هلته که نه مسله ور تا سره څنګه لاړ شو ما ورته ویم سر جي بس موږ ګاډی کړې داسې راته برګ برګ وکتل ویل ته څه ویلې که ته ما سره لاړ جي سر بس لاندې مې وکتم جي سر ګاډی راغو سرکاري ګاډی نو خلکو بس کې لاړه زه چې دی نو د سره کېناستم او شاته ناست یم خو چې کلي ته ورسېدو که نه او دې کې یو ماشوم هسې راغی داسې ودرېد هله معنی دی وی معنی دی مې ځئ که نه ما سیب ته مې همداسې وکته که نه اخوا دې خوا ګورم او باډي ګارډ هم را سره دی پولیس والا هم را سره دی او دې کې اوس چې هغه ماشوم یې خو منډه کړه چې منډه کې څلور پنځه ماشومان نور شو ورسره پنځه شو لس شو شل شو غوبل شو اوس ګاډی دی دا او ډي سي چې څه دي څه چل دی که داسې هغه ما ته لاس ونیو ما وداسې که ما ورته خواره خولې نیولې وایي دا چې دی ده کې د کوشه کوشه لکه ګاډي نه کوشه مې جي کوشه ګاډی خرابوي کوشه کوشه ګاډی خرابوي مې جي که ته کوشو ما خرابوي که نه ته خیر دی ته خیر دی سرکاري ګاډی دی ته خیر دی اوس سیب سیب دی که نه اوس یا الله ته پرده مو ساتئ کوشو ما خلکو په خدای اعتبار کو اوچت کم دوړې دي لکه لیونی سړی داسې اوچتې نه چې روان کړي او دعا له تلې روان یو هغه ځي که نه هغه دعا ځای له روان یو هغه په کوڅه کې وایي داسې یو داسې تو شي بیا داسې تو شه بیا داسې هغه ځي کې خلک ناست دعا دپاره او زه خلکو اوچت کړی یم په بر سر لیوني او کوم خلک چې کولیز ته ما چې کوم هغه مانه مخکې تلي دی په هغه ځای کې چې دی نو مطلب که نه ناست دعا ته او داسې زما انټرویو شو که نه غوبل دی دی کولنګی دی او دا عمده نصیحتونه به چې مړی شوی خدای ته وګورې بده خبره څوک اوري نه خیر جیل دی چې ورسېدو ما خپل کولیګز داسې ګوري چې دا لیونی څوک راو ځکه به بر سر خلکو خو بس لیونی کړی وم که نه او دوړیم دی او پته هم نه لګي که نه یو ورځ کېناست راته ګوري مې اسمان شاهد یم دا ولې مې دا به دې خلکو نه تپوس کوو نه دا په غم وړېدو ما ته مې چا ویلې چې د دعا له رازه که خیر بهرحال کېناستم او دعا کوم جي دعا کوم او دعا څنګه دعا د مرلې لاس مې یو دعا به جوړ کړو که نه او داسې یو دوه باباګان سپینګیري راته مخامخ ناست مې یو دعا به وکړو ما لا داسې کړو اوس هغه باباګانې دا که نه او زه ورته دعا وشوه نو ما دې زړه کې وویلې چې دې مړي پسې مونږ څه وویلې را سړی چې ملې لکه اوس دا خو به وایي الله ته یې وبخې نو اوس هغه پرېږدي نه هغه دا زه م ورته نو اخر خلک چې لاسونه اوچت کړي هغې هم تنګ شو نو به داسې هغې وکړه مونږ هم داسې وکړه خو ما سوچ وکړو چې ما د مړي پسې کم از کم لکه دومره خو ووایي چې الله ته وبخې جنتونه نصیب کړي بس مرګ حق دی خلاصې دی نشته که نه دومره خو ووایه که نه دې ته یې پرې نه کړو دې ټایم کې اواز وشو اشهد الله اله الا الله کټ یې اوچت کړو دا که نه دغه
اوس څلورو تنو کټ وچت کړي دي هغه څلور تن روان دي او خلک ما پسې دي مړی یوړو یار مړی یوړو اخوا وي تم راځه مې ته په مې دا جنازه به څه کوم مې مولوي صاحب شته دی به تا مې در سره یم که نه یاره چې هغه شرمولو شو هغه دي نه زموږ یو ګرداور صاحب و الله دې وبخیږي هغه هم را سره و نو هغه چې څه وکتو نو هغه هم دغه کلي و نو هغه زه را روان کړم ما ته اراده وه ځئ ستاسو داسې خلک یې لرې کړه یو حجرې ته یې بوتلم اوس حجرې ته هغه لوی زنځیر ورته لګېده لرې کړو زه ته نن د یار مونږ اخوا لاړو او زه بیا واپسی کې تا پسې راځم که نه هغې بس مې نه دغه کېږي ما زه د خیره بس حجره ته که نه اوس هیله به راکړه بس حجره څه چې بره په دیوالونو ښځې و نر و لوی و واړه و ماشومه اخره کې سپي راوخته خدای اعتبار کوي هغه سپو ویل جوړ قیامت دی که ځکه دې سپو باندې که چېرته زلزله شي یا څه شي هغې ته مخکې نه پته لګي چل دی ورسره مړه هغه شرمولو شو هغه لکه سپو ویل جوړ څه قیامت دی که په خدای اعتبار کوي اوس ګوره لکه خو مونږ هم انسانان یو مونږ به د چا دعا لرو د خدای نیکبخت و د خدای نیکبخت و مونږ له ځای راکړي چې ته سم ځای کې هم کېنوئ نو تاسو ته مونږ لاړ شو لاس هم میلوئ مړی شوی دی بیا دې نه علاوه دا خو پرېږده لکه بعضې ځي کې په مړي کې به ناست یې موبایل به یې لاس کې موبایل به یې لاس کې تصویر مړی مې روس وباسې تصویر که نه وي بیا پته یې نه لګي هغې ته پته یې که نه چې دا غیبېږي که نو بس اکثر مونږ ته لکه دا تکلیف نور څه نه خو مونږ د اړه کې وایو چې یار ګوره مونږ هم ستاسو غوندې خلک یو ښه که ته اوس مړی په لار روان دی مړی روان دی نو هر مسلمان یم زه به مارمنه کټ مې نو اله کټ یې نیولی نو هلکه کټ خو دې نور هم نیولی که نه نو کټ به نه نیسو مونږ څه ثواب به لږ هم نه ګټو قدرمنو دا اسماعیل شاهد دی په خدای باور وکړه که 10 منټه ورسره نور درې که نه دا کلمې به ځان ته نورې لګې حقیقت دی په خدای اعتبار وکړه چې دا حقیقت دی نه وي کټ یې نیولی نو کټ ما نیولی دی خو دې نور هم نیولی یوازې ما نیولې ما خو ثواب د پاره ورمنډه کړه چې بیا که نه لکه ثواب به وشي که نه خو دا خلک جي بس مینه دا خو پوهېږي نه طریقه نه ورځي چل ولا نه ورځي چې دې سړي ته څوک هم او ته په لار روان یې داسې که نه سکوټر روان وم او شاته ناست وم بل پسې که نه او یو بوډا سړی سپین ږیری راغی دړاس وای مړ دی که او دا کوي مې نو هغه ته ویل لکه دا ستا دا مینه دا ده چې شپږ ورځې مې ملا دړ کولو او که نه نو دا مینه خو داسې هم نه وي که نه یار ټیک ده مینه ده ښه طریقې سره راشه پته نه ته میلاو شه ته به مې څنګه باباجي ښایي طبیعت یې ښه دی بیا ته اخره کې تپوس هم کوم مازغه خو دې کار کوي که نه لکه د یرې د لاسه ورته دویم مې داسې نه ده ووایي چې نه کوي مې بیا خو به ته روانېدم مې مازغه دې کار کوي نه او شکر دی چې بس بیا ورته مې صحیح نور خیر دی دا راته وایي چې د ژوند دومره غټ سفر تېر شو تر دې د مرانې د خلکو محبت چې دی نه یو پلش شو زیاتېږي وجه څه ده اوس خو تاسو انې وجه څه ده یو خبره به زه وکړم که نه چې حقیقت خبره ده زه الله سره ډېر تعلق ساتم لکه دا نه دی پکار اوس به خلک ماته الله سره خو ټول تعلق ساتو نو بس د هر سړي خپل سټایل دی که نه ته به یو رنګ ساتې بل به بل رنګ ساتې زه د شپې ورته ناست یم جاړم ورته فریاد ورته کوم هر څه د هر یو شي اجازت چې زه وایم الله چې ستا رضا نه که نه الله مه کوراله او یا یو کار کول غواړم الله ته پکې خیر او برکت واچوي الله او دا کار رالو کوي او که داسې نه ده الله نو هېڅ زه نه خفه کېږم الله ځکه چې ستا رضا ده که نه ستا رضا سره زما رضا ده نو دا دی چې زه الله سره تعلق ساتم او همدغه وجه ده چې الله پاک دغه انسانان چې کوم دا څومره چې دا خاص کر به پښتانیات کم نور خو کم یاد کم خو پښتانه چې دي ما سره ډېره مینه کوي ډېره مهرباني